دا مظاهرین د شب قدر تحصیل اسپتال مخې ته راټول شوي او اسپتال کې د سهولیاتو نشوالي پر ضد یې د شب قدر مومندو او باجوړ لویه لاره بنده کړې. یو احتجاج کوونکی مستان شیر وایي شپږ ټپیان یې د روغتون ته راوړي خو د اسانتیاو نشوالي له وجې پېښور ته په تشویشناک حالت کې یوړل. نه کوتره شوي دي اسپتال ته راغلي دلته نه ډاکټران راپاسي نه پکې بجلی شته دي نه پکې امبولینس موجود وي نه پکې د الټراساوند سیسټم شته دي امبولینس پکې دي سیاسي خلکو بوتلي ماتې وي سیول ګاډي راوله ما شپږ ګاډي سیول خپلو مریضانو له راوست یوازې د علاقه کې خو زه نیم دنیا د خدای پکې ناسته ده. د دې ځینې خلکو وینا وه چې خیبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې صحت محکمو کې اصلاحات راوستي خو دغه تر دا حده پورې پاتې دي. مریضان په پوړو ناست دي ډاکټران پکې 1400 دي خو تنخواګان یې اخلي چوکیداري یې شته پولیس پکې دي پولیس پکې دي. د هسپتال انتظامیه وایي چې حکومت په نوټس کې د اسانتیاو نشوالي بیا راوستې خو څه قسمه عمل درآمد هم پرې نه دی شوی. درخواستونه ورکړي شوي دي موږ د دې لوکل ایم پی ایز کم سیاسي ګوندونه چې دي هغوی سره موږ دا مسلې ډسکس کړي دي. د دې مخکې چې کم ایم ایس صاحب هغه په خپله تله اکسین سره څومره ملاقاتونه کړي خو هغوی هیڅ حل تر اوسه پورې د دې راوتی نه دی. د مظاهرونو تر 2 ساعتو پورې لاره بنده کړې وه او بیا انتظامی چارواکو د یقین دهانې وروستو چې زر تر زره به دغه ټولې اسانتیاوې په اسپتال کې موجود وي مظاهرین په پرامنه توګه منتشر شو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیور ریډیو ټي وي، شب قدر.